سلامونه دوستان، ګوټې ناخت، شپه مو بخیر دوستانو. دوه مهمه جملې جوړو په الماني ژبه باندې هغه کسان چې په کیمپونو کې وي یا د چا قبولي نه وي راغلي. دغه ویډیوګانې د روهیت کاکر په غوښتنه باندې جوړوم. وای په الماني ژبه باندې څنګه وایو چې زما اسوایس به کله راځي، یعنی شناختی کارت. دلته اسوایس مطلب کارت، شناختی کارت د پیژن پاڼه چې ورته وایي. وای زما اسوایس به کله راځي. دوستانو په دوه طریقو درته وایم. اول وایو عموما وایو چې زما اسوایس به کله راځي. دا جمله داسې وایي: Wann kommt mein Ausweis? Wann kommt mein Ausweis؟ مطلب زما آی ډي کارت به کله راځي یا شناختی کارت به کله راځي. دا خو عموما شوه. او کله دوستانو چې وایو چې زه به خپل آی ډي کارت یا شناختی کارت به کله ترلاسه کړم، دا جمله بیا داسې وایي: Wann bekomme ich meinen Ausweis? Wann bekomme ich meinen Ausweis؟ یعنی زه به خپل شناختی کارت یا پیژنپاڼه یا تذکره چې هر څه تاسو ورته وایي، زه به خپل آی ډي کارت یا شناختی کارت کله ترلاسه کړم. نو دواړه طریقې صحیح دي چې هر یو تاسو زده کولی شئ. دلته الماني ژبه په اسانه سره زده کړئ.